د پښتونخوا ګوندونو پوځ سره معامله وکړه. د عاصم منیر تازه بیان او د منظور پښتین غبرګون وايي پوځ بیا د پښتنو تباهۍ ته ملا تړلې. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د پاکستان د پوځ لوی درسیز جنرال عاصم منیر د دوشنبه په ورځ د خیبر پښتونخوا ایالت له والي او د دغه ایالت له ملتپالو مذهبي سیاسي ګوندونو سره په 4 ساعته ناسته کې د دغه ایالت پر وروستي امنیت وغږېد. منیر وویل چې په خیبر پښتونخوا کې به استخباراتي عملیات دوام وکړي. منیر د دوشنبه په ورځ د پښتونخوا د سیاسي مشرانو غونډې ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې به لوی عملیات نه ترسره کیږي خو استخباراتي عملیات به دوام وکړي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې یعنی ISPR ویلي چې د پوځ مشر جنرال عاصم منیر دا خبره پېښور ته د خپل سفر پر مهال د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره په لیدنه کې کړې ده. نوموړي ویلي دي چې د قوم د امن د خرابولو هر ډول هڅې ته به غوږ ماتونکی ځواب ورکړي او د زیان رسولو توان به له منځه یوسي. په دغو دریو ولسوالیو کې په دې وروستیو کې د پاکستان طالبانو فعالیتونه او د پوځ او امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه ډیر شوي دي. د منظور پښتین او پښتون ژغورنې غورځنګ په مشرۍ جوړې شوې پښتون قومي جرګې د دوشنبه په ورځ ناوخته ویل چې د پاکستان پوځ په پښتون وطن یو ځل بیا پوځي عملیات پیلول غواړي. د پوځ مشر جنرال عاصم منیر نن پېښور ته لاړ او هلته د بیلابیلو ګوندونو له مشرانو سره وکتل. ځینو ګوندونو او مشرانو د پوځ له مشر سره له کتلو انکار وکړ. پښتون قومي جرګه وايي پوځ تیر کال په پښتونخوا کې د عزم استحکام په نوم عملیات پیلول غوښتل خو هغه وخت پښتنو د دغو عملیاتو پر وړاندې پاڅونونه او احتجاجونه وکړل چې له امله د پوځ پلان وځنډېد. د پېښور په ناسته کې د خیبر پښتونخوا سیاسي مشرتابه د پاکستان له پوځي چارواکو وغوښتل چې د پاکستان د داخلي امنیتي ستونزو د حل لپاره له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.